معلومات مو د ټپۍ یا هم لنډۍ په اړه ده. ټپۍ یا لنډۍ په اړه جالب معلومات. ټپۍ نیمه رغېدلې برخې ته وایي. کله چې زخم یا ټپ لږ لږ روغ شي خوږ درد کوي. ټپه هم همداسې خوږ لګي. د ټپۍ زیاتې ځانګړتیاوې دي. یوه ځانګړنه یې دا ده چې د نورو ژبو ادبیات نه لري. دا ویاړ یوازې د پښتو ادبیات ته ځانګړی شوی یا منسوب دی. لنډۍ که کوچنۍ هم وي لویه معنا پکې پرته وي. زیات برخه کې د ښځو لخوا ویل شوي دي. لنډۍ د چا شخصي مال کیدی نشي. د سېلابونو له مخې لومړی نیمه بیتي یې 9 سېلابه او دویم نیمه بیتي یې 14 سېلابه وي. د احساس لرونکو ښځینه‌وو او نارینه‌وو لخوا ویل کیږي. د میوند جګړه د ملالۍ یوې ټپې د زلمیو وینه په جوش راوستلې او جنګ وګټل شو. د ټپې ارزښت ته ځیر شو. دغه لاندې لنډۍ د ځان سره لویه معنا لري. په تورو غرو د خدای نظر وي، په سر یې واوره وري بیخ کې ګلونه. پورته لنډۍ د معنا له پلوه بشپړه ده. په اورېدلو یې ذهن ته ګڼې معناوې درېږي. زما هیله دا ده لنډۍ په تړاو به ستاسې دغه معلومات خوښ شوي وي. د نورو ادبي مطالباتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. مننه تاسو او د لیدو او اورېدو څخه مو هیله لرم دغه جالب معلومات مو هم د خوښې وړ ګرځېدلي اوسي.